قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. آیا پوهیږئ چې له پلاستیکي پتلونو څخه هم جامې جوړیږي؟ د سږ کال په مارچ کې د چین د صنعتي چارو د اوومې جایزې پایلې خپاره شوی او دغه جایزه د چین په صنعتي چارو کې ډیره مهمه او لوړه رتبه بلل کیږي. د بیا کاريدونکي فايبر توليدي تخنیک هم د دغه جایزې په ګټونکو کې شامل شوی دی. د دغه تخنیک پر مټ له پلاستیکي بوتلونو څخه پاک او سپین فایبر تولیدیږي چې دا چاره نه یوازې چاپیریال ته د پلاستیکي ککړتیا د کمولو بلکې له نه دوام لرونکو انرژیو څخه د استفادې د اندازې د ټیټولو لپاره هم ګټوره ده. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له لارې په چین کې د بیا کارېدونکي فایبر تولیدي چارې در وپېژنم. د چین د احصایې د ملي ادارې او د چین د کیمیاوي فایبر د صنعتي ټولنې شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د بیا کارېدونکي فایبر تولیدي اندازه 4 میلیونه ټنو ته رسیدلی چې په دې جمله کې د لنډ فایبر تولیدي اندازه یې 3 میلیونه او 815 زره ټنه ښودل شوې ده. اوس مهال په چین کې د بیا کارېدونکي فایبر تولیدي اندازه په ټوله نړۍ کې لومړی مقام نیسي چې کلني تولیدي اندازه یې له 10 میلیارډو پلاستیکو بوتلونو سره برابره ده او د کاربن د ایستنې د کمښت اندازه یې لږ تر لږه 1 میلیون او 300 زره ټنه ښودل شوی ده. په بازار کې د اړتیاوو د زیاتېدو او د کیمیاوي فایبر د ساینس او تخنیک له پرمختګ سره سم د نساجي تصادۍ له لا زیاتو بیا کارېدونکو فایبرونو څخه استفاده کوي او ډېرې مشهورې نړیوالې تصادۍ هم د دغې چارې د پیاوړتیا لپاره کوښښونه کوي. د بیلګې په توګه د جنوبي افریقا د فوتبال نړیوال جام په سیاریو کې د برازیل او هالند په شمول د 9 هیوادونو د ملي لوبډاړو جامې له بیا کارېدونکو فایبرونو څخه جوړې شوې وي. ها قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله الله مو مل شه.